سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالبو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. زه نوې صفحه اخلو او ډیزاین ته د خیر ډیزاین کې هم یو څه خبرې شته دي. ډیزاین کې زه مخکې له دې نه چې کار وکړو یو څه لیکم، سایز لږ غټوو. فرضاً یو څه لیکل ما کړي دي، صحیح. دې لیکلو ته فرضاً زه ورته یو سټایل هم ورکوم ډیزاینه. فرضاً مثال heading to سټایل مې ورته ورکړی، دغسې لیکل مې کړي دي. زه راځم ډیزاین ته. ډیزاین کې موږ څه شی کولی شو؟ ډیزاین په واسطه موږ کولی شو چې د کومه صفحه ده موږ څه شی پکې لیکلي، کوم ایډیټینګ کوو پکې، نو د دې ځای نه ډیزاینونه مختلف ورته جوړولی شو صفحې ته. فرضاً تیمز، مکمل صفحې تیمز رنګونه چینجوي، لیکلو رنګونه د تیمز ده دلته ورته انتخابوي. کوم ضرور نه ده چې ته هرې صفحې ته لاړ شي، مکمل 200 300 څومره صفحې د اخیستې وي له دې ځای څخه اتومات پې اپلای کېږي. کوم تیمز چې ته ورته واخلې له دې ځایه هماغه رنګ ورته انتخابېږي. ګوره رنګونه مختلف انتخابېږي، یعنې لیکلو لپاره موږ که چیرې تصویر هم عکس هم مو څه انسرټ کړو هغې ته هم مختلف تیمز رنګونه او فونټونه یې تغییر تبدیل کېږي. له دې ځای څخه ورته تغییرولی شو. او یا زه ورته وایم چې نه دلته راشه د دې ځای نه ماته انتخاب کړه، دلته هم مختلف دي. چې کوم تاسو غواړئ کولی شئ دې څخه ورته انتخاب کړئ. دا موږ سره ډیزاین بل کلرز ده. کلرز کې هم کولی شئ چې مختلف رنګونه لیکلو ته تاسو انتخاب کړئ. یا مثال کوم آبجیکټ مو اچولی وي هغې دپاره هم کولی شئ چې دې کې بیا آبجیکټ کې ښه معلومات کېږي. فرضاً یو شیپ زه اچوم، یو شیپ هم زه ورسره اضافه کوم چې د دې طریقه موږ تاسو دا شیپ ته موږ مختلف رنګونه ورکولی شو. تیار جوړ شوي رنګونه دي چې موږ ورته انتخابوو. فونټس کې هم کولی شو چې مختلف فونټونه ورته انتخاب کړو، چې موږ یو د هم څخه دې ځای څخه هم تاسو فونټ کې انتخابولی شو او له دې ځای څخه هم انتخابولی شو. ډیزاین څخه هم مختلف فونټونه ورته انتخابولی شو. ولې فرق یې دا دی چې هغلته فونټ چې کوم دی هغه فونټس چې کوم لیکل موږ ورته انتخاب کړو هغې باندې اپلای کېږي، خو دلته چې کوم فونټ موږ ورته انتخاب کړو ټول ډاکومنټس چې دی مکمل هغې ته اپلای کېږي، ټول باندې اپلای کېږي. نو کوم فونټس چې تاسو کوم څومره فونټونه ولرئ له دې ځای څخه ورته انتخابولی شئ او انسرټ کولی شئ. آپشن بل چې دی موږ سره پروګراف سپیسینګ دی. فرضاً زه دلته راځم دغه یو پروګراف ما انتخاب کړی. د دې دپاره موږ کولی شو چې د پروګرافونو په منځ کې فاصلې اندازه کړو. فرضاً څومره سپیس وي په منځ کې، فاصلې څومره وي تر منځ، مختلف اندازې دي. ریلیکسډ ګوره فاصله زیاته شوه، داسې نور هم زیاته شوه، مختلف اندازې دي. دې ځای کې تاسو چې کله لیکل کړي وي نظر ستاسو لیکلو ته چې صفحې ته کوم ښه ډیزاین برابرېږي هماغومره فاصله ورته انتخابوئ. یا کسټم ته راشئ دلته په خپلې خوښې ورته کم زیات کړئ، چې کوم څه زیاتوي مثال بولډ کوي، ټالیک کوي، سایزونه یې ټول تغیرات له دې ځای څخه پکې راوستلی شئ. افیکټ هم مختلف سټایلونه دي. فرضاً زه دلته راځم افیکټ دپاره هم زه یو شیپ اچوم چې تاسو ته ښه معلومات وشي پکې. افیکټ په واسطه هم یو تغییرات یو ډیزاین یو شکلونه ورته کېږي مختلف. هغه اکثره په ګورئ تغییرات د شیفټ ته ګورئ یو څه تغییرات پکې راځي شکل کې، یعنی مختلف دا اکثر په 3D پکچر کې ډېر ښکار کوي. عکسونو کې 3D چې موږ واچو هغې کې بیا مختلف افیکټ ورباندې اپلای کېږي. ګوره تغییرات پکې راځي.
نو دا هم یو څه ډیزاینونه د هغه لپاره کې سیټ از ډیفالټ ډاکټر صاحبانو هېڅ وخت مه وهئ که سیټ از ډیفالټ مو کله ووهلو د دې مطلب دا دی چې د کوم رنګ کوم شکل چې تاسو د مایکروسافټ ورډ د ډاکومنټس ته ورکړی دی دا به د ورډ کې اتومات ثبت چې هر وخت تاسو مایکروسافټ ورډ اوپن کوئ نو همدغه ډیزاین به تاسو ته اوپن کېږي بیا به تاسو په سرګردانو چې کوم ځای کې جوړ کړم تغییر کړم نو ښه ده چې ضرور نه ده چې دا انتخاب کړئ که مو چېرې غوښتل چې تاسو همدغه سټایل چې جوړ کړی دی ټول وخت دپاره په هر وخت مایکروسافټ ورډ اوپن کوئ په همدې شکل راته ښکاره شي نو بیا سیټ ډیفالټ کلیک کړئ همدغه به دایمي درته اپلای په مایکروسافټ ورډ کې آپشن بل چې واټر مارک واسطه مونږ کولی سو که چیرې تاسو لیدلي وي ځینې وخت سرټیفیکټ اخلي یا مثال ډیپلوم وي هغې کې تاسو اسم مولد دغه کوم معلومات چې هغه لیکل شوي خو تر شا د هغه پوهنتون دغه انسټیټیوټ په یو خړ تت رنګ کې یا لوګو وي یا نوم وي هغه د کوم ځای لیکل کېږي له دې ځایه لیکل کېږي یا مثال بعضې اطلاعیه وي اطلاعیې تر شا یو څه لیکلي وي یو شعار یو څه لیکلي وي په خړ رنګ کې هغه له دې ځای څخه لیکلی سو فرضاً کانفیډنټلز دی او په دې شکل یې غواړئ په دې شکل یې غواړئ او که په ډو ناټ کاپي دغه انتخابوي دلته تیار جوړ شوي دي کوم چې ته انتخابوي انزټ کولی شي فرض دا ورته انتخابوم ګوره دلته صفحې ته راشي دا کانفیډنشل په دې شکل واچوله زه ورته وایم چې نه په دې شکل نه ډو ناټ کاپي دغه راته واچوه ګوره دا تیار جوړ شوي دي ډو ناټ کاپي دا د لیکلو تر شا یو تت رنګ کې ښکاره کېږي په صفحې کې چې په پرنټ کې هم راځي ها پرنټېږي هم ورسره او یا په ډو ناټ کاپي زه چې په افقي شکل یې واچوه راته داسې څنګ دې نه وي په دې شکل راته اچوي دلته اوس چې څومره هم لیکل کوئ کولی شي مشکل نه لري لیکل ورباندې پاسه کولی شي فرضاً زه دلته دغه پاراګراف ته ورته یم چې دا دلته هم زه غواړم ګوره لیکل پاسه پې کولی سو لاندې مونږ ته ډو ناټ کاپي ښکاره کېږي مطلب دا چې باید کافي نشي نو دی بیا تاسو په خپله دا خو کمپیوټر لخوا د مایکروسافټ لخوا جوړ شوي دي زه ورته وایم چې نه زه په خپله زما په خوښه کسټم واټر مارک ته راشه دلته په خپله ورته خوښوي څه شی ورته خوښوي زه ورته وایم چې نه لیکل زه عکس اچوم یو تصویر اچوم د دې لیکل تر شا پکچر واټر مارک به انتخاب کړي سلیکټ پکچر به انتخاب کړي ورته سلیکټ پکچر او پلاین زه ورته وایم چې ماته ضرورت ده په کمپیوټر کې ما سره عکس چیرته ده فرضاً زه ورته وایم چې ما سره دلته په ډیسکټاپ باندې یو عکس شته دی دا عکس دی دا ماته په واټر مارک کې واچوم د صفحې تر شا دلته څه وایي سکیل څومره کې سایز څومره اتومات کې کمې کې زیاتې کې څومره نه اتومات صحیح ده اوکې که اپلای اوکې ګوره مونږ سره هغه تصویر د لیکلو تر شا ښکاري په تت رنګ کې ګوره دې ځای یعنې که تاسو کوم پوهنتون انسټیټیوټ وي هغې لوګو اچوئ هم کولی شم دغسې شاته اوس ګوره دغه سپین غر لوګو یې دا ښکاري تت رنګ کې لوګو وي عکس وي مثال هر موضوع چې وي هغه موضوع مربوطه تاسو دلته یو واټر مارک انزټ کولی شئ او یا غواړئ چې په خپله عکس ته ضرورت نه ته ورته چې نه عکس نه زه غواړم چې ټکس یو څه لیکل وکړم په کومه ژبه کې کوي لینګویج انګلیش باندې لیکم ټکس څه شی لیکي زه دلته لیکم دلته ورته لیکم زه چې سپین غر صحیح سپین غر یونیورسټي دلته ما ورته ولیکل انتخاب که فونټ دی ورته انتخاب کوم فونټ دی سایز یې کوم دی رنګ یې کوم ورکوي دلته رنګونه ورته انتخابوي زه ورته وایم چې دا په دې شکل یې جګ رنګ کې دي وي ها ډایګنل او هورزنټل دی هورزنټل مطلب افقي شکل باندې لیکل ده چې ډایګنل چې په څنګو باندې چې کوم رقم زه وایم چې دا په څنګ باندې صحیح ده اوکې او کلوز سپین غر یونیورسټي جګري رنګ کې مونږ اچولی او په څنګ باندې مونږ اچولی صحیح او که هورزنټل ورته انتخاب کړو بیا مونږ سره په دې شکل اچوي مونږ سره هورزنټل لیکو اپلای اوکې ګوره کلوز اوس یو افقي شکل باندې واچول نو هغه بیا تاسو ورته انتخابولی شئ چې کوم رقم انتخاب کړو ریموو واټر مارک په واسطه کولی شئ واټر مارک ختم کړئ ضرورت نه لرم ورته مور واټر مارک فرام افیس که چیرې آنلاین غواړئ واټر مارک زیات د افیس مایکروسافټ لخوا نه هم تاسو مختلف واټر مارک انزټ کولی شئ پیج کلر په واسطه کولی شئ دغه صفحې ته رنګ ورکړئ ټول صفحې شاته ګوره زه ورته راځم درته وایم دې صفحې ته دغسې رنګ ورکړه کوم رنګ زیړ رنګ ورکوي
کوم رنګونه چې تاسو وغواړئ دلته ورته انتخابولی شئ. یعنې ټول ډاکومنټس ته ټولې صفحې ته تاسو رنګونه ورکولی شئ، مختلف رنګونه ورکولی شئ. او کله دې ځای مو خوښ نه شو راځئ ورته دلته مور کلرز ته راځئ، دلته انتخابوئ ورته کوم رنګ ورکوي. ګوره دلته یو نیو دی یو کرنټ دی. کرنټ نه مطلب دا چې موجوده رنګ یې دغه شکل باندې دا کرنټ دی، او نیو چې کوم انتخاب کړی هغه دغه دی. کوم یو انتخابوي ورته زه ورته یم چې دغه شکل دی. اوکې ګوره هغه شکل رنګ یې واخیستو. بل آپشن چې دی نیکسټ موږ سره پیج بارډر دی. پیج بارډر په واسطه موږ تاسو کولی شو چې صفحې لپاره یو بارډر چې دا موږ تاسو په لیکچر کې ویلی یو ځل تکراري ده البته، خو د خیر دلته هم یو څه مطالعه کوو. بارډرز دی، پیج بارډرز دی، شیډینګ دی. ډاکټر صاحبانو بارډرز نه مطلب دا دی چې کوم لیکل موږ کړي هغې ورته بارډر اچول شو، لیکلو تر منځ. پیج بارډر ټولې صفحې ته اچولی شو. نور بارډر هماغه یوه طریقه ده چې څومره مثال زه دلته دې کې لږ څه کار درته کوم. فرضاً پیج بارډر دپاره زه راځم، زه ورته وایم چې د دې دپاره ماته دغسې یو بارډر واچوه، دا بارډر ته انتخاب کړه. کومې خوا ته دې نه وي، دې خوا ته دې نه وي، یا د دې خوا ته چې نه ټول دې وي، دې خوا ته دې نه ټول دې وي. صحیح اوکې. ټول ډاکومنټ باندې که یوازې همدې سیکشن باندې ورته چې نه ټول مکمل ډاکومنټس کې واچوه. اوکې ګوره موږ سره بارډر واچولو. کنټرول پی وهم په پرنټ کې تاسو ته بیا ښه معلومېږي. ګوره چوکاټ چې کوم دی چار طرف چوکاټ دا بارډر موږ تاسو له دې ځایه هم اچولی شو. یا ورته وایم چې پیج بارډر ته راځم، زه ورته وایم چې نه په دې شکل نه ماته بارډر په دې شکل واچوه چې داسې دلته بعضې ډیزاینونه دي، د مڼې شو، د ګل شو، مختلف عکسونه دي. یا فرضاً زه ورته وایم چې دا ماته واچوه دا. اوکې کنټرول پی صفحه په دې شکل دا بیا پرنټ کې هم ورسره ځي، پرنټ کولی هم شو. یعنې په دې شکل موږ تاسو صفحې ته یو جدول چوکاټ ورکړو، یو بارډر مو ورته ورکړو. نو بارډر نه مختلف بارډر تاسو انزرټ کولی شئ. دې ځای نه سایزونه کمولی شئ، رنګونه هم ورته مختلف انتخابولی شئ. فرضاً زه دلته راځم، دا اوس ګوره دغه شکل دی. زه ورته وایم چې دې شکل رنګ چې دی دا ماته کوم رنګ کې که شین رنګ که په دې شکل کې. اوکې ګویا دې کوم هغه چې دي آوټلاینز هغه شین رنګ انتخاب کړو. او یا مختلف نور هم ورته انتخابولی شئ. دې ځای څخه ورته مختلف رنګونه ورکولی شئ. دې ته زه وایم چې اوکې دې وګه شیډینګ یې آوټلاینز چې کوم دی دلته زیړ رنګ و، منځ کې سور رنګ دی، جګري رنګ دی. مختلف رنګونه تاسو بیا د انتخابولی شئ، کار پکې کولی شئ. بارډرز دي چې کوم سټایل مو خوښ و دې ځای نه هم کوم سټایل نه وي هغه هم کولی شئ د انتخاب یې کړئ. دې ځای نه پراخوالی کموالی زیاتولی شئ، څومره زیات شي څومره کم شي نو تاسو انتخابولی شئ. همدارنګه شیډینګ کې چې دې ځای کې هم ورته کولی شئ چې مختلف هغه داخل کې کوم هغه چې د انتخاب کړي رنګونه دي ورته ډیزاین کې. مثال زه دغه ځای ما سلیکټ کړی دی، دلته زه ورته راځم په شیډینګ کې، زه ورته وایم چې دې لپاره ماته کوم رنګ ورکړه، ماته یو 50% دغه رنګ دې وي، خو لږ دغه هم پکې انتخاب شي، داسې یو سټایل هم ورته ورکړل شي په دې شکل. اوکې ګوره اوس د پروګراف ته وګورئ، ستاسو پروګراف کې لږ څه تغییرات راغلل، دغه سټایل یې او شاته شیډینګ یې یو څه تغییر شو. دا موږ سره په ډیزاین ټیب او په ډیزاین کې پیج بارډر چې موږ تاسو مخکې پیج بارډر ویلی دی، البته تاسو مخکې ویډیو کې هم شته دی، په تفصیل سره مو ویلی دی، خو دلته هم یو تشریح وکړو. راتلونکي ټیب چې د موږ سره لیاوټ دی، لیاوټ ته راځو، لیاوټ باندې هم کار کوو. لیاوټ په واسطه مونږ لومړی مارجن دی. مارجن نه مطلب دا دی چې دې په واسطه مونږ کولی شو د صفحې پراخوالی او څنګه یو بل څنګونه چې دي د دې سایز اندازه کم زیات کړو. فرضاً زه ورته وایم چې نارمل سایز چې دی په دې شکل کې دی. فعلا مونږ سره ګوره دغه لیکل که چیرې کنټرول پی ووهو مونږ پرنټ پریویو کې مونږ ته بیا ښه ښکاره کېږي. کنټرول پلس پی
ګوره دغه لیکل چې دا د دې ترڅنګ دغه اضافه ساحه چې ده ګوره ډېره ده که نه زه ورته وایم چې نه دغه ساحه چې دغه لیکل لږ نور هم یو بل طرف ته شي چې زیات لیکل ورته ځای شي پکې صفحه اضافه سپینه صفحه باید پاتې نه شي څه شی کوم دلته راځم پیج مارجن ته دلته نیرو انتخابوم کله دا انتخاب کو کلیک مې کړو ګوره دغه لیکل یو طرف بل طرف زیات شول کنټرول پی هم دلته مخ ښکاري ګوره هغه زیاته ساحه چې وه هغه لیکل ورته راغله دغه زیاته ساحه ټوله د لیکلو سره ډکه شوه نو د دې ځای نه موږ تاسو کولی شو چې مختلف مارجنز ورته انتخاب کړو ساحې کمې کړو زیاتې کړو نو دلته موږ تاسو اګزامپل یې راکړی مثالونه هم شته دي دغه کوم چې عددونه چې دي په دې اندازې موږ ته لیکل په صفحه کې عیاروي صفحې ته زیات یو بل څنګ ته ورسېږي یا کم ورسېږي له دې ځای څخه انتخابولی شو دوهم چې ډېر مهم ده اورینټیشن په واسطه موږ تاسو کول چې کله صفحه چاپوو یا څه پکې لیکو په دوه قسمه یو په عمودي شکل باندې په اوږدوالي باندې پرنټوو او یا په لنډوالي باندې په مثال دغه شکل چې کله انتخاب کړو ته فعلا همدا شکل انتخاب دی چې په عمودي شکل موږ صفحه پورټریټ ورته وایي په دې شکل موږ پرنټ کولی شو که چیرې وغواړو په افقي شکل په پلانوالي شکل باندې پرنټ کړو نو انتخاب کړو ته بیا دغه انتخاب دا موږ چې کله انتخاب کړو صفحه په دې شکل ځي بله کنټرول پی وهم موږ ته صفحه په افقي شکل دغسې ښکاري یعنې اورینټیشن کې چې دی پورټریټ مطلب په عمودي شکل صفحه او لینډسکیپ په افقي شکل صفحه موږ ته جوړوي اتومات هغه چې کوم وخت کې موږ ته کوم قسم ته ضرورت و په هماغې شکل پکې کار کوو آپشن بل چې د موږ سره سایز دی سایز په واسطه موږ کولی شو چې صفحې مختلف سایز انتخاب کړو پرنټ دپاره فرض مو ته چې لیګل د لیټر د A4 خو زیات A4 سایز انتخابوي تاسو ورته A4 سایز انتخابوي که هغې نه وړوکی سایز انتخاب A5 به انتخابوي یا مثلا نور مختلف سایزونه دي نو موږ تاسو A4 سایز کې زیات کار کوو صحیح دا سایزونه دي کالمز په واسطه موږ کولی شو فرضاً دغلته ما لیکل کړي دي لومړی راځم دغه لیکل فارمټونه ورنه لرې کوم منظم شي ښه زه ورته وایم چې دغه لیکل چې ما کړي سایز یې لږ غټ کړم چې ښه معلوم شي دغه لیکل چې ما کړي زه ورته وایم چې دغه لیکل ما ته په کالمونو کې وښیه څو کالمو کې دلته ورته انتخابوم ورته وایم ته دا په دوه کالمو کې کړم ګوره کنټرول پی وهم ښه معلوم کړي دوه کالمو کې ثبت شي صفحه ورته ښه دا لیکل دي زه ورته وایم چې دا ماته په دوه کلمو کې ځای کړم دلته راځم کلیک کوم دغسې لیکل ګورې دوه کلمو کې دي صحیح او یا ورته وایم چې نه په دې شکل نه درې کلمه دي شي په درې کلمو کې کنټرول پي وهه ته ښکاري یو دوه درې درېیم ته هم ښکاره کېږي او یا ورته وایم چې چپ طرف کې په دې شکل کلم وي کنټرول پي په دې ډیزاین کې غواړم او یا لهي طرف کلم کوچنی کړو د بل د لږ غټ کنټرول پي هم په دې شکل وي دغسې دغه ډیزاینونه تاسو په کلم کې ورته انتخابوئ مختلف ډیزاینونه دي بیا دلته هم راځي چې ورته کلمونه زیاتوئ کموئ فاصلې د بعضې کلمونه دلته مهم شی رایټ ټو لیفټ دی رایټ ټو لیفټ نه مطلب دا دی چې که څه تاسو پښتو دري لیکل کوئ نو هغه به ورته دا انتخابوئ رایټ ټو لیفټ به انتخابوئ او لاین بټوین نه مطلب دا دی چې کلم په منځ کې لاین ورته واچوئ ګوره دلته کلیک کوم اوکې ګوره اوس زه دلته کلمونه ورته انتخابوم چې یاره دلته درې کلمه واچوم هر کلم په منځ کې موږ ته یو لاین واچوي یو خط واچوي صحیح دا د لاین وظیفه وه او رایټ لیفټ د دري پښتو لپاره کولی شي انتخاب کړي بیا بریک نه مطلب چې د بریک په واسطه موږ کولی شو پیج بریک په واسطه موږ تاسو کولی شو صفحه بل صفحې ته لاړ شو دوهمه صفحه صحیح د دې وظیفه دا ده چې لومړۍ صفحې نه دوهمې صفحې ته که دوهمې وي درېیمې ته ځو صحیح شو کالم نه مطلب څه دی زه دلته راځم ګوره دلته ما لیکلي دي فرضاً زه دلته راځم کنټرول زد دلته زه راځم ټو کلم یې ورته انتخاب کړي دي صحیح ټو کلم ګورئ اوس دلته لیکل کنټرول پی چې زه وهم تاسو ته ښکاره کېږي دغه یو طرف کالم کې ټول لیکل پوره د بل کلم کې لیکل کم دی زه ورته وایم چې دغه لیکل چې دا اندازه لیکل دا دې هم دې کلم ته راشي د دې نه مونږ څه کوو دلته راځم زه ورته کوم لیکل چې غواړم چې دې کلم ته هغه انتقال کړم نو دلته درېږم کلیک کوم ورته او دلته راځم ورته وایم چې
کلم باندې کلیک کوم اتومات کنټرول پی وهم ورته ښکاري. اوس ګوره هغه لیکل چې موږ د چپ طرف هغه هم ښي طرف کلم ته موږ انتقال کړل. نو کلم په واسطه موږ کولی شو لیکل چې اضافه وي زیات وي دی بل کلم ته انتقال کړو، یو کلم نه بل کلم ته لیکل انتقالولی شو. ټیکسټ ریپ نه مطلب دا ده، ټیکسټ ریپ په واسطه موږ کولی شو چې فرضاً دلته زه کله یو پاراګراف کې درېږم انټر وهم نو اتومات دلته ماته پاراګراف نوی پاراګراف دا علامه زه وهم چې دا اوس هر یو پاراګراف دی که نه. کله چې زه دلته انټر ووهم نور لیکل وکړم دا اوس بېل علامه شو، دا نوی پاراګراف شو. دلته زه وایم چې ماته چې کله زه بل انټر وهم ښکته راکوزېږم نو پاراګراف دې نوی ماته نه جوړېږي، په همدې پاراګراف کې زه لیکل کوم. نو دلته به موږ څه کوو، فرضاً زه دلته راځم کنټرول زیډ همدې ځای کې درېږم، زه ورته وایم چې زه دلته لیکل کوم خو ولې پاراګراف دې نه تغیرېږي، همدا پاراګراف دی چې لاندې ښکته هم راښکته شم پاراګراف باید تغیر نه شي. څه شی انتخابوم ورته ټیکسټ ریپ. ټیکسټ ریپ نه چې کلیک کړو دلته هم لیکل کوم، بیا راځم فرضاً مثلا نور لیکل هم کوم بیا ټیکسټ ریپ انتخابوم. څومره هم چې لیکل وکړي ګوره تاسو پاراګراف نه بدلېږي، که چیرې همدغسې مونږ ښکته راشو پاراګراف بدلېږي. اوس ګوره پاراګراف مارک چې مونږ ورته ورکړو دلته جدا پاراګراف مارک نه دی، ټول په یو پاراګراف کې راغلی د لیکل، صحیح، کوم تغییرات پکې نه راځي. ټیکسټ ریپ وظیفه همدا ده. سیکشن بریکس نه مطلب دا دی چې سیکشن برخې ته وایي ډاکټر صاحبانو. په هرې صفحې کې مونږ کولی شو مختلف سیکشنونه جوړ کړو، برخې جوړې کړو. یعنې فرضاً مثال زه ورته وایم چې ما ته سیکشن مطلب دا دی چې اول په سیکشن باندې وګورئ. سیکشن مطلب دا چې مثال زه یو کتاب لیکم، په کتاب کې زه هغه ته هیډر اچوم. کله چې هیډر فوټر واچوم په اول صفحې نه ونیسه تر 200-300 صفحې ټول ته هغه اتومات هیډر کې شماره اچول کېږي، یو نه ونیسه تر 200 پورې. که چیرې زه سیکشن انتخاب کړم بعضې وخت که تاسو د چپټر کتاب څوک جوړوي په هغې کې اول دوهم دریم صفحه چې دی جدا شمیري رومي عددونه وي، صحیح. هغې نه وروسته چې هغې به مثال د لیکوال معلومات وي یا کوم موضوعات د کوم ځای نه راټول شوي هغې په اړه معلومات وي، خو کله چې اصلي موضوع شروع کېږي هغې کې بیا 1-2-3 شمېره اضافه کېږي. نو د دې لپاره موږ سیکشن نه استفاده کوو چې مثال لومړی اول دویم دریم صفحې ته موږ یو سیکشن ورکوو او ښکته چې کوم اصلي موضوع شروع کېږي هغه بیا دوهم سیکشن ته راوړو چې بیا که موږ هیډر هم واچوو اول دویم دریم ته موږ کولی شو یو عدد انتخاب کړو او اصلي موضوع چې کوم زیات و هغې ته هم مختلف. دا د سیکشن له طریقه موږ تاسو کولی شو چې له دې ځایه موږ تاسو انتخابولی شو. نیو پیج کله دلته پیج یو موږ صرف صفحې ته کړی، دلته نیو پیج او سیکشن هم بدلېږي، صحیح. ګوره دلته زه مثال زه دلته کلیک کوم دې ځای کې هیډر، صحیح شو. دلته زه ورته ولیکم چې یو، صحیح، او دلته ښکته چې راشم بلې صفحې ته راځم، صحیح. ګوره دلته هم کلیک چې کله وکړم هیډر یو، صحیح. نو زه ورته وایم چې مثال دلته څومره هم چې راځم دا یو په ټولو صفحو کې لیکل شوی وي، یعنې ځکه موږ هیډر ورته انتخاب کړی دی. که چیرې زه دلته راشم لیاوټ ته زه ورته وایم چې ماته نوې صفحه او سیکشن دې هم جدا وي. اوس ګوره دلته سیکشن هم جدا شو، خو دلته یو پوښتنه شته چې سیکشن مو جدا واخیستو او هغې کې هم جدا و، خو دلته زه راځم سیکشن کې باید ایډیټ کړو. ښه دلته ولې باید چې دلته موږ سره یو رانیسي ځکه دا نوی سیکشن دی. دا چې راغلو د دې علت چې دی دلته یو اپشن دی موږ تاسو سره لینک ټو پریویوز. د دې مطلب دا چې موږ لینک ورسره ورکړی دی هیډر سره. که چیرې دا زه غیر فعال کړم ګور دا اوس فعال دی، که غیر فعال کړم دلته به دا یو نه راځي ځکه سیکشن جدا دی. کلیک مې کړو باید چې موږ سره په نوي سیکشنونو کې را نشي. راځم هیډر سیکشن 2 ده، اوکې زه نه غواړم پریویوز ته ځم، سیکشن 1 ده، سیکشن 2 ده.
خو د دې وظیفه همدا ده چې یعنې موږ مختلف سیکشنونه اخیستلی شو یو صفحې نه تر بلې صفحې پورې. او یا کنټینیوز نه مطلب ده چې په همدې داخل کې چې کوم سیکشن وي دلته نوې صفحه اخلو. کنټینیوز نه په کوم ځای کې کوم صفحې کې چې ولاړ وي هغلته ته کولی شي سیکشن واخلې. فرضاً زه په همدې صفحې کې ولاړ یم دلته کنټینیوز وهم همدې ځای کې زه سیکشن اخیستلی شم. او یا A1 پیج او اوت پیج نه مطلب جفت او تاک ده. زه ورته وایم چې سیکشن ماته هر جفت صفحه چې راځي مثال 4 شپږ 8 10 دغسې دې کې سیکشن اخله. او که اوت پیج انتخاب کم نو تاک بخش کې ماته سیکشن اخله. او دا چې هیډر هغه کار نه کوو چې کله موږ مایکروسافټ ورډ کله اوپن کو کلوز کو بیا ته بعض مشکلات لري چې اوپن کو هغه اپلای کېږي چې یعنې لینک هیډر سره موږ غیر فعالولی شو بیا کار کوي. خو اوس دومره مهم دی هم نه او وخت هم کم دی. کله چې تاسو مایکروسافټ ورډ بند کړئ اوپن کړئ بیا هغه خپله کار وکړي کار کوي. دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ. چینل سبسکرایب کړئ. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.